هر سړي زړه په لاس کې نیولی بالکل چې واده کمنټونو کې خو ټول چې زه کله د واده ویډیو کم ټول وي بس مینو رشته درلیږو مینو رشته درلیږو خورا نغله دا صرف د کمنټونو پورې راځي ته په کروڑونو رشتې په پاله کې راغلي سعودي کې مطلب یو وی او زما خوښه ده بل وی زه به کوم بل وی زه به ان باکس والا خبره پکې لا پریدو ما سره لوسه پورې سر خاندان کې چا مینه نه ده کړې ما نو سره پورې صرف او صرف جیلسی شوې ده نو د ټولو ستړي مه شئ فراق یم او د وحدت د لارې درته حاضر یم د دوو ډېرو درنو میلمنو سره هغه میلمانه چې ډېر خلک یې پېژني د ټولنیزو رسنو د لارې دغه یوه اسماء اخلاص چې تاسو مدام کتلې ده په وحدت کې خپل یو پروګرام وي میلمه د اخلاص تاسو ته پکې وخت په وخت میلمانه ښکلي راولي او بله ما سره چې نن کومه میلمنه ده هغه د ټولنیزو رسنو د لارې ډېره مشهوره شوې ده ډېر د شهرت چرچې دي خو چاته د ژوند په باره کې پته نشته دی چې څوک ده مینا خان مینو هرکلی درته وایم ډېره مننه سر ډېره مهرباني تاسو دلته را بلله موږ له راکولو مننه اسما تاسو ته هم هرکلی وایم په لومړي ځل ته خو دلته کوربه یې خو بیا هم میلمنه یې په نن پروګرام کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ اسما یو خو په دې حواله باندې مننه کوم چې مینو را پیدا کړې ده مینو په رښتیا باندې مینو د دار چې مینه ورځي چې غونډه منډه ده څه اور شان دی ټیک ټاک رسنۍ باندې لګولی دی خو چاته ده ژوند په حواله باندې ډېر پته نشته دی زما هم یو تجسس و چې باید خلکو سره د مینو پېژندګلو وکړو د نږدې نه مینو څوک ده مینو چېرته پیدا شوه د کوم ځای ده افریدی ده کله د افریدیانو لهجه وي کله د وزیرو لهجه وي کله د چارسدوالو لهجه وي نو نن که مینو د خپلو مینوالو ته ور وپېژنې چې مینو پیدا چېرته شوه زده کړه یې څه دي او څه کوي سر زه خو پیدا شوې پېښور کې یم او تعلیم مې هم د پېښور نه حاصل کړی دی او بس ژوند مې هم ټول په پېښور سترګې مې غړېدلې دي بس ما پېښور لیدلی دی جی او اوس ریسنټلی زما بس ایجوکیشن مې کمپلیټ شو ایجوکیشن نه بعد اوس زما ګورنمنټ جاب دی سر تعلیم کې ما FSU کړه هغې نه بعد بیا زما د مور خواهش و چې زه ګایني سایډ ته لاړه شم هغې سبق مې حاصل کو هغې نه بعد مې بیا BSU کړله او هغې نه بعد اوس په جاب شوم بنیادي طور د پېښور یې که نه د چارسدې د وزیرستان د افریدو ته لهجې مختلفې سر یو خو د بل ځای بس د بل ځای نوم نه اخلم د بل ځای نوم ما اخله بس زه به له خپل ملکڼ کې ځای ورکړم خو دا ټول خلک به وایي چې لکه دا زمونږ د علاقې دا زمونږ بس ښه خبره سر خوشحالېږي به که نه اسما چې که د دې نه دا خلک راوچت شي لکه زه به ستا مثال ورکړم ته ګوره د ملکڼ د ټولو غرونو نه راغلې شهرت دې پیدا کړو مشهور شولې که چېرته همدغه رنګې په صلاحیته پېغلې دي او دې کې دا صلاحیت شته دی چې دې سره ډېر وسیع فورم هم نه دی خو د ټیک ټاک یو وړوکی غوندې فورم دی ورزده او دوی په هغې باندې ځان په دنیا پېژندی شي که دې ته نورې موقع ورکړی شي د فلم د ټي وي د ریډیو نو تاسو که وګورئ که نه چې زموږ د خیبر پښتونخوا نه هټ کر نورې چې کوم سیمې دي که نه یا نورې کومې صوبې دي که تاسو وګورئ نو په هغې کې ټولې ټیک ټاکرانې اوس راغلې ډرامې ته بالکل کتلې به تاسو ډېرې زیاتې ډرامې او فلمونه هغې جوړ کړل یو نیم پکې ځان له مطلب وایي چې دا زما بوای فرینډ دی بیا هغه بوای فرینډ د هغې په لایف فرینډ کې هم بدل شي نو هغې سره جوړه لګیا دی هغې فلمونه جوړوي ډرامې جوړوي سندرې جوړوي نو زموږ پښتنې چې دي څوک د لاس نه ویډیو کوي څوک د خپې نه ویډیو کوي څوک د سترګو نه ویډیو کوي نو دا به څنګه مینو خو دا روایت مات کړی دا خو ورته وایي چې وګوره بیا ډنګ ډونګ روان دی جمع دی کوټې سر ته بوز بیا خېجم دا به ورم یاره مینو دا خو لکه ته چې دا داسې دغه کې د ډنګ ډونګ د داسې بېقراره نسته خو بلا مینوال دي
دې خو به زړه کېږي چې یاره اوس دا مینو ایسته تر کوره کو رشته واسه رشتې در پسې راځي کمنټونو که کې نه؟ خو ټول چې زه کله د واده ویډیو کوم ټول وي بس مینو رشته درلیږو ښه مینو رشته درلیږو ښه قرآن نغله دا صرف د کمنټونو پورې راځي د مطلب ریالټي کې څه شته نه داسې اسمان خبره درته کوم لکه په ایمان دا خلک خو تاسو سم لیوني کړي دي په ټیک ټاکونو باندې دا خو زه خو چې ګورم د خلکو کمنټونه نو هر سړي زړه په لاس کې نیولی دی چې واده پرون مې امجاد سره ذکر کېده نو ما ورته ویل دا زړه دومره سپک شو څوک یې کمنټ کې لیږي هسې اسمان تا ته به څو نه د ودونو افر شوی ډېر زیات او ډېر په لکه هاي لیول څو زره که څو لکه لکه په کروڑونو خو به کمنټ کېږي ښه په کروڑونو رشتې په هغه کې کله راغلي سعودي کې مطلب یو وایي او زما خوښه ده او بل وایي زه به یې کوم بل وایي زه به یې کوم انباکس والا خبره پکې لا پریږدو او مینو خبره کوم جی سر داسې کمنټ چې راشي که نه دا څوک چې وایي چې ما زه رشته کوم ما زه واده جی ستاسو په ذهن کې داسې راځي چې والله ورغل چې داسې دغه دی که نه تاسو په نه سر دا ټول ټرکی دي نه دا هغه نه دي دا نور رشتې فاروق صاحب والا نه دي. دیکھیے زما بله خبره هم ذهن ته راځي اوس که یو نیم کس کمنټ وکړي که نه اول بسې کمنټ وکړي نه دا ګورې زما ده اول کې بچم شي بالکل ته ته څنګه وې دا خو زما ده دا خو ما سره ټایم پاس شوی د دې خو ما سره ټایم تاسو چې دا وګورئ ستاسو احساس مینو سر زه خو بس صرف زه خو زیاتره کمنټس ګورم هم نه د خپل ځکه تاسو دا د خندا والا اکثر زمونږ بس صرف زما ایموجي سینډ کولی بس زیات زه ټایپینګ نه کوم او هغې کې زړه رالیږي دا اوس ایموجي نه خو لکه دونه چې ګورئ جی نو احساس دې څه وي بچا دې په کړه څه چې ورګه ته جواب ورکړم دا غریب خو تباه سر پچا پکې زړه اوسېزو یو خو نه دی ګنه نو 1 लाख چې وګورئ زار دي 1 लाख کراس دي سر مطلب دا دی چې دا شی به د خندا هغه اخلي ځکه چې دا ریالټي ده چې ځینو خلکو پکې ودونه هم کړي وي زه تیار یم دوه یې کړي درې کړي وي نو یې زه دا ته تیار زما خور ته پته ده چې دا خو نه کوي خو دا خو نه ولې اسما ولې نه کوي نو څه اسما فی ولې الحال نه کوي نه هغې ته دا پته ده چې یاره دا نه هغې ته دا پته ده چې دا مثال د ښځې د پاسه راتګ نه غواړي مطلب چې د چا یو ښځه وي نو هغه دپاره خو زه خپل ځان نه غواړم چې یاره زه د چا ژوند تباه داسې کړم خو به هم درته خلک لکه بغیر د ښځې زلمي نو به هم هغه درته خو ډېر زیات راځي خو زه دې ته وایم چې چا پکې دوه درې ودونه هم هغې غواړي چې یاره مینو سره واده وکړي نو دا نه وي ښه بیا داسې راځو چې د دې نه اخواته د ژوند دپاره خپلو یو ځای هم خلکو جوړ کړی بالکل مینو په رښتیا باندې هم داسې ارزومند کوي نو څه دې خیال دی چې واده به په دې ټیک ټاک کې کوې که نه مور پلار ورله کوي څنګه چل به یې که نه په خپله خوښه به کوې واده به زه په خپله خوښه کوم سر خپله جی بالکل مطلب د واده لپاره دې څنګه زلمی خوښ دی نه نش مش دی اغوستی دی کوالټي څه دي چې په کم کس کې چې د خلکو د پته ولګي چې ګوره مینو خو داسې ورته هلکانو زړونه مه خورئ او که نه مینو دا دی کېنول هم درته هسې ورته زړونه مه رالېږئ ورګه مینو نه دې تپوس وکړو مینو د خلکو لکه نن دې خلکو له دا زړه ماتوي سر نه ورته مونږ وایو چې لږ دا به روغ شي دې نه بعد به روغ شي کېدای شي او د مینو ډیمانډ څوک پوره کولی شي نو مینو لکه څه کوالټیز پکار دي چې کوم زلمی وکړي سر دولت ته کتل نه پکار عزت ته کتل پکاري چې اوس یو کس دی او بس عزت مال راکړي هغه هر څه دی بس زما چې نسمن دی په رشته کې به اوس وګورې ته خو دونه سر شاګردونه چې کې زه چې زما سره مخلصي که نه دا څیزونه میټر نه کوي نه خو ته هلته ښه څه خو د ورځې داسې سلګونو روپۍ شو کې او شاپینګونو باندې او هلته هغه غریب په دوکان کې سیلزمین دی 8000 او 12000 تنخواه ده هغه به تا له دغه شاپینګونه نه سر دا میټر نه کوي زه په دې شیز بلیو نه کوم زما له الله را کړې ده زه به غلم کوم ځان له به هم کوم دا اوس چانس خو ما سره صرف مخلص پکار دی دا اوس چانس دی هلکانو که څوک یې وښلی شي مینو به باندې خپلې خرچې کوي اسمان له راځو چې اوس ټول راپار شي اسمان له راځو هر یو کس به چې مطلب نیشتمن یم او مخلص خو یم بس ما سره اسمان ستا څنګه زلمی پکار دی یاره ما خو فی الحال دې باره کې لا سوچ نه دی کړی دا ولې مړ دا شاعران ټول داسې نسمن باندې چې ښه زاړه شي بیا وایي چې سوچ به کومه ولې سوچ نه دی کړی سوچ مې خلک دې لیوني کړي او سوچ نه کوي فی الحال زه وایم چې زه خپل ورونو له څه وکړم
زه خپل کور له څه وکړم، زه خپل ځان نه څه جوړ کړم. نور د انسان په ژوند کې مینه هم وي، تعلق هم وي، ریلیشن هم وي. هغه ریلیشن او تعلق روان دی، خو که فرض که زه د واده خبره وکړم چې یاره زه واده سبا کوم بل سبا کوم، نو دا به مطلب خوند ونه کي. کې څنګه زلمی نو ښه دي وي، څنګه ښایسته دي وي، او بل دې د دولت د نشتوالي خبره وکړه، څومره د ښایسته وي؟ ډېر د ښایسته وي، د مینو د اسما بشان زما بشان او مخلص دي وي. ځکه چې نن سبا تاسو وګورئ ډېر زیات خلک منافق شوي دي، ډېر زیات منافقین دي خلک. نن سبا په ټولنیزو رسنیو باندې ډېرې زیاتې جنکۍ راځي، رجحان دا شروع شوی دی او ښه تعلیم یافته پیغلې دي. د دې ټرند جوړېدو په شاسې علتونه دي او دې چې راځي په دې باندې معاشرتي یا د کورنۍ څونه بندیزونه وي، دې دپاره څه ښېګړې ورکوي او څه یې بد اړخونه دي. داسې ده چې په پښتون قوم کې ډېر زیات ټیلنټ دی. سړو په نسبت باندې په ښځو کې ټیلنټ ډېر زیات دی، ځکه چې هغه د خپل کار سره مخلصه وي. که هغه وکالت ته ځي، کې مطلب ډاکټرۍ فیلډ ته ځي، دې نه علاوه نور چې کوم محکمې دي هغې ته ځي، نو مخلصې ډېرې زیاتې وي. نو هغه کوشش دا وکړي چې یاره زه بیا په ټیکنیکل دور باندې یا په ډیجیټل دور، اوس چونکې تاسو ته پته ده ډېر زیات خلک ایډوانس شول، هر یو کس دا غواړي چې که هغه خپل هنر وي، که هغه خپل ټیلنټ وي، هغه د میډیا د لارې راوړي او دنیا ته وښایي چې یاره موږ کې دا ټیلنټ شته. خو ولې د ځینو خلکو هغه مفلوج شان ذهنونه وي، د هغې له وجې جنکۍ هم په دغې کورونو باندې بندي شي. فیملي هغې ته اجازت په دې وجه باندې نه ورکوي چې یاره پلانکي سړی به دا پسې کمنټ وکړو، بل در پسې ویډیو وکړه، بل در پسې دا وکړو دا وکړو. هغې له وجې که هغه جنۍ خپل ټیلنټ د څه وخت دپاره دنیا ته شو کړي، بیا هغه ټیلنټ هغه واپس ځان سره محفوظ وساتي. ولې چې یاره د دې خبرې نه یېرېږي چې یاره ما پسې پلانکي غلط کمنټ کوي. ټیلنټ خو په دې پښتنو کې شته، خو ټیلنټ قدر نشته. نو د دې له وجې نه پښتنې پیغلې هم بهر نه راوځي، د دې له وجې نه پښتنې پیغلې یا پښتانه چې کوم زلمي دي خپل د هغې قابلیت چې دی نو هغه همدغه شان دپه پروت دی. موږ خو چې وینو نو مینو د سترګو په رپ کې راغله او داسې لکه نه د فلمونو هیروین ده، نه سینګره ده، نه جرنالیسته ده، او د خلکو په زړونو کې ځای وکړلو او یو بلا چرچې د شهرت خورې شولې. نو پښتانه خو خوښوي، دا خلک خوښوي، یعنې که نه یې خوښوله نو خو مینو به نن دونه مشهوره نه وه. همداسې ده بالکل. خو مشکلات بیا څه دي؟ مشکلات سر څنګه چې اسما اخلاص داسې خبره وکړه چې زمونږ ټیلنټ که مونږ ډېره مخې ته راولو نو مونږ پسې دغه تنقید کېږي، همدغه پیغورونه راکړي کېږي. نو سر مونږ همدغه پیغور څه وي؟ زه خو که مینو ټیک ټاک ګورم نو زه د خوند علم، نو سر وایي چې د فلانکي لکه د دوی خبره به اوس زه کوم وایي چې د فلانکي لور دا وګوره ټیک ټاک کوي، دا وګوره بې شرمي کوي. نو سر لکه دې کې بې شرمي داسې څه کړي مونږه؟ لکه زه خو مونږ په خپل هغه ویډیو باندې نه پوهېږو چې مونږ په دې کې کومه ځای کې داسې بې شرمي کړې ده. که سر داسې نور وګورئ زمونږ نه، مونږ خو یو مختلف کانټینټس جوړو. تاسو به ما ګورئ په ټیک ټاک باندې زه کله چېرته څه کوم چېرته څه کوم، مطلب لکه کله خپل کیټ سره لګي. خبره ده یو منټ، جی جی ته پکې اکثر وادم په ټیک ټاک باندې چې ډما مې وخل چې مینو وایي وزله مې بیا وتښنېدو دې ته وایي دا خو دې څوک ناکامي نه ګڼي. نه سر بس په دغې باندې خو زه ډېره زیاته ټرول شوی یم. تاسو که سر زما ویډیوز وګورئ، ما پسې چې کوم ویډیوز د واده باره کې شوي دي، انتهایي زه په دغې خبره ډېره ټرول شوی یم چې ځکه مطلب زه فني ویډیو کوم د واده په باره کې، نو هغې باندې ما پسې بهایند چې کوم ویډیوز جوړې شوي دي انتهایي د اخلاق نه پرېوتې ویډیو ما پسې جوړې شوي دي. بالکل سر. الان کې زه وایم زموږ خپل چې ستاسو به همداسې ویډیو بیا وایرل کېږي، ډېر خلک بیا خوښوي. بالکل همداسې ده سر، همداسې ده. نو خوښېده خو په دوه شکل کې دي، یو یې اخلاقي طور سړی خوښږي، تاسو څنګه وایي چې موږ ته خوند واخلو خوشحاله شو، او بل یې په بد اخلاقۍ سره مطلب مخې ته راوړي. همداسې ده. نو داسې بد اخلاقي نه وي پکار. لکه که فرض که تاسو فاروق فراق صاحب که تاسو زما لینکس یا دې نه علاوه زما پروفایل تاسو چیک کوئ که نه، په هغې کې به ما زه چا ته کمنټ هم نه کوم، زه به چا پسې لا پوسټ او لا چا پسې ویډیو کول، خو دا ډېره غټه خبره ده. ولې ما ته حق نشته؟ ولې زه نشم کولی؟ زه هم کولی شم، خو ولې وکړم؟ اسما زه یو شان تپوسونه کوم د دواړو نه. اسما د کلي یو سکول ته تلله په ملکن کې، دی به یو خوب هم لیدلی و چې زه به دا شی جوړېږم، خوب یې څه لیدلی او جوړه څه شوه.
زه چې سم جوړ شم نو دا مې قسمي درته وایم چې زما د ورکوټوالي نه دغه سوچ و چې یاره زه به خدمتي خلق جوړېږم، زه به د پښتنو دپاره د پښتنو پیغلو دپاره اواز چوتم او زه به یو سوشل اکټیویسټ یم او الحمدلله زما هغه ایم پوره شو. بلکل خوشحاله یم. همدغه سوال مې د مینو نه دی. مینو سبق تللی او یو خواهش مې بیا د بنده د مور پلار او د وروڼو د فیملي هم یو خواهش و چې دا به دې ځای ته رسي. څه خواهش او څه جوړ شو؟ سر خواهش خو زما د مور دا و چې زه ډاکټره جوړه شم، خو بس حالات څه داسې وو او چې بس هغې طرف ته یې پرېنښودو، اجازت رانه کړی شو او څه فیملي څه مسلې وې. نو جوړه څه شوې؟ جوړه څه شوم چې څه تاسو ته ښکار ډاکټر نه ټیک ټاکره جوړه بس نو ډاکټرانې خو بیا لکه داسې وي چې دونه مشهور هم نه وي، په واټ کې ولاړ وي، ګران ژوند دې وي که نه. او اوس لکه هسې دونه چې مشهوره شوې خوشحالي درته کېږي چې خلک دې پېژني چې بازارونو ته وځي او څوک درته وایي چې سیلفي او دا او دا. بلکل سر څنګه هغه څه احساس چې ماسک مې اچولی ټول مې پېژني، چې خبرې کوم ټول مې پېژني، چې خوله مې بند وي ماسک مې نه اچولی څوک مې هم نه پېژني. جی مینو یو وخت داسې و ماته یاد شي خلکو به غوښته چې دا د انسان په فطرت کې ده چې زه دې مشهور شم دنیا مې دې وپېژني. یو وخت به داسې و چې جینکو به غوښته چې موږ دې هم خلک د سړو په شان وپېژني، پښتنو مېرمنو، خو دوی سره د پېژندګلو وسیلې ډېرې کمې وې. لکه په ټولنیزه ژوند کې که به دوی پېژندی شوې یا به د ټي وي ریډیو فلم د لارې په مخ کې تلل، هغې ته به هر چا ته اجازه د کور نه نه وه او ځکه چې د هغې مخ ښکارېدو. خو نن خو زما خیال د عامو کورونو د نهم لسم جومات جینکۍ هغه هم په دې باندې راځي. خو دا ولې دا صلاحیتونه خو بیا ډېر دي، مطلب که په ټیک ټاک ته راتلی شي خپل صلاحیت ښودی شي، ته په فلم ډرامه کې هم کار کولی شي، ته هلته هم خپل صلاحیت ښودلی شي، ولې دا صلاحیت ته دوی نه راوچتېږي؟ جینکو نه موږ داسې اوسه پورې اترانې راوچتې نه کړی شولې. تاسو سر فلم او د کم تاسو ډرامه وغیره یادوئ که نه سر، دا د هغوی اب تاسو د بل په هغه باندې چلئ، هغې کې د فیملی خبرې هم راځي، زیات تر زموږ پښتانه دي او تاسو په تر سره اجازه نه ورکوي، بلکې ټیک ټاک چې کم داسې دا سوشل میډیا کم پلیټ فارم دی شارټ شان، نو سر دا خو بس هرې جینۍ سره په موبایل کې دی، مور پلار ته خبر نه وي، رور ته خبر نه وي، چې خبرېږي هغه لکه زما مشهور شوي نو مزګی پکې څه نه کېږي. نو سر هغې دپاره فلم انډسټري ته تلل، ډرامه انډسټري ته تلل اجازت پکاري، مکمل هغه یو لهر نه به تېرېږي. او دا ټیک ټاک چې ما تاسو ته ووایي که نه، رور خبر نی پلار خبر نی، دی ویډیو جوړه کړې هغه فاریو ته ختلي، لکه زما چې کله 3 میاشتې پس کور خبر شي بیا سپېړه بیا پکې څه نه کېږي. جی سر چې رور خبر شي بیا چې سپېړه نو څوک سپېړه خو پکې خو بس بیا خو یې کار کړي، بیا خو نه رامنې کېږي. مینو موږ مخکې خبرې کولې، دا خو هسې ګپ شپ خو خیر د واده دا خبرې دا خو کېږي راکېږي. هغه مشهوره شوې، یو ځای ته ورسېدې، سبق دې وویلو، نور کوم ځای ته رسېدل غواړې په ژوند کې؟ څه اهداف دي چې وایي چې دا به ترلاسه کوم؟ سر زه خو لا مکمل خپل په سوچ نه یم رسېدلی که نه چې زه څه غواړم. خو تا ته له دا پته هم نشته ته څه غواړې؟ نه سر لا چې زه څه غواړم هغې ته لا زه نه یم رسېدلی. خو زه وایم چې هغه څه دي، څه غواړې؟ سر زما لا ډېر خواهشات پاتې دي. شریک کولی شې چې لکه څه جوړېدل غواړې، په یا کوم منزل دې ځان دې ته ورسوم؟ بلکل سر هغه څه دي؟ نور زیاته فیمس کېدل غواړم. جی سر. او دې نه علاوه زما بس یو څیز شوق دی چې زه کار ریسر جوړه شم، بس دا زما یو کریز دی سر، بس دې ته کریز وایي، څوک ورته څوک سم نوم ورکوي، خو بس زه غواړم چې زه او هغه هم د پاکستان انټرنیشنل چې د خپل د ملک نامه راولم د ځان سره. مینو کې نور څه ټیلنټونه دي لکه د ټیک ټاک نه بغیر څه ښه کولی شي؟ پخلی ښه کولی شي، خلک راټولولی شي، کیسې ښې ورځي، لوبې ښې ورځي، جګړه ښه زبردسته کولی شم، جګړه ماره سر هغې کې خلک راټولېږي که کمې شي مه کوه سر چې څومره جګړه کوم هغومره بیا مینه هم کې بیا زه معافي م غواړم. خاص کوالټي څه دی مینو؟
خاص چې کوالټي خلک سره ورسره ډېره په خاندان کې مینه کوي باغی ما سره خاندان کې مینه ما سره له اوسه پورې سره خاندان کې چا مینه نه ده کړې ما نو اوسه پورې صرف او صرف جلسي شوې ده امین خو نه کوي بالکل بېشکه مور خو موري سر مور خو مور هغه څه دي هغه کوم عادت دی چې د مینو په ډېر کرام دی زما عادت په امي باندې غوسه وکړم بیا مې بعد کې زړه کې سني بیا ورشم ورسره کښېنم هغه شان خندا خوندي فني یا کرنګ لکه د مینو په کور کې د مور سره لکه د ماشومانو په شانې مینو څنګه چې اسما وویل جی سر ته چې کله دونه مشهوره شوې په دې رسنیو کې تا ته چېرته افرز راغلی دي چې په ډرامه کې کار وکړه په فلم کې کار وکړه یا مشهورتیا وکړه ماډله شه داسې افرز راځي سر اوسه پورې خو ماته صرف د پروموشنز دپاره آفرز زیات راغلي دي او داسې د ډرامې یا څه ایکټینګ وغیره موډلز دی باندې که راشي سر بیا به ګورو نو لکه څه گنجایش کېدی چې که ډرامه کې کار کول وي یا بالکل سر بالکل ډرامې ته مې اراده شته شته دی بالکل شته دی ډېره مننه ستاسو د دواړو چې مننه سر سټوډیو ته مهرباني تشریف راوړلو او دغه مینوالو وبښئ موږ په دې تاسو ما نه یو توقع کوئ زما د پروګرامونو نه یو توقع کوئ خو زه کله کله ووایم چې زموږ دا ژوند یار ډېر د دردونو د غمونو او داسې ډېر بور غوندې دی کله کله داسې لایټ سړی لاړ شي چې په هغې کې لږ وخاندي ساعت تېری وکړي او په دغه سلسله کې مې نن دې دواړو ته زحمت هم ورکړه مېلمنو ته او دوی ته مې ویلي وو چې خفه کېږئ به نه زما کوېسچن په داسې په دوستانه ماحول کې وي چې هغه به انټرویو نه وي جست د خپلو غمونو دردونو ځپلو پوښتنو ته به د یوې شېبې خندا ورکول د دې نه پس به درته بیا د یو ښه پروګرام سره حاضرېږم تر هغې مو په لوی لاس باندې لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت